ما عرضك یا نبی اللہ اخبرنی عن الوضوء او دس یاد دے خو پا دے او داسا کے ساجر دے قال ما منكم رجل يقرب من وضوئه ثم يمزمز ويستنشق الا خرجت خطاياه من فمه وخياشمه ما تیویل نشتری یو کس چی هاغاو دس کی مزمزو کی استنشاقو کی مگر راوزی گناهون دا دخلی ددنا او دا پوزو دا سرو ددنا مع الماء حين يستنصر کل چی دا پوز سنی گناهی تلیگی ثم يغسل وجهه كما امره الله عز وجل بیا چی مخو انزی لکه چی اللہ تعالی ورطا امر کرے الا خرجت خطایا وجهه من اطراف لحیته مع الماء مگر دسترگو دا غگونو دا مخ چی کم گناه دا دارا تلشی پا گیر بانی دا سخکت لارش ثم يغسل يدي المرفقين الى سنين دي ترسنگلو كما امره الله عز وجل الا خرجت خطايا يديه من اطراف انامله من الماء مگر گناهونه د گوتو د سر باندې دا سخکت تلش ثم يمسح راسه بیا پسر مسکی كما امره الله عز وجل الا خرجت خطايا راسه من اطراف شعره مع الماء مگر د سر آغا گناهونه امتلش شرف دا او داسه دا اندامونو دا دے چه کده گناہ پا وجبانی موتا جہنم تا لار هم شو اللہ تعالی دے نجات را کی امین ہوئے خو بیا هم مرتکب دا کبائر و متعلق چه دا اللہ فضل ونشی جہنم تا بزی آغا دا خپل عمل جزاب مومی و تسکیه تصفیه دا پارا چه جہنم نا پا عذاب دا صفاشی و دا جنت دا داخل دو قابل و گرزی نو کده جهنم ته لاړم شي خو چې اودسونه چا کړي وي د دغه اندامونه د اوداسه به په جهنم کې هم اور نه سوځي دا شرافت د اوداسه دی البته ویل للعقاب من النار چا حقیقت حمل کړي دی بعض خلک اودسو کې په دې پوند کې ټاکه وچ پاتیش نو رسول الله مبارک وي د غزیبه پور سوځي وبطون الاقدام من النار دا قدم دا تلے اخمس دا چانا وچ پاتی کیگی کوشش نہ کئی دا غزیب پور سوزی چی کم اوردم پٹول زندگی کی دا مقصولات و کمزے چینزلے کیگی و فرض دی پاگی کی یو دا ویختو مرزے هم وچ پاتی شی نو آغازے چی کم دے بیا دامونا دا دے شرف دارے چی دا جہنم اور نشی سوزاولی دا وجه ده چې کله جهنمین جهنم ته لاړ شي او بیا په جنت کې جنتیان الله تعالی سره مخاصمه د شفاعت کوي جګړه الله تعالی تبار بار وای زمونږ سره مرګریو د یو جماعت مسلمانین منځ کوون کیو یا می تربوران تر زامن رونو بچی میو انا نشتا اما ترا کز پرې خفایم نو جګړه کوي جګړه د سفارش او رسول الله مبارک فرمایي وي داسې جګړه وکړي چې ستاسو د یو چا باره کې د بل لپاره خبرې کوي د دینه تیزی خبرې و جنتیان کوي دا ادب لهجه به وي خو لکه مخاصمه د شفاعت به کوي الله تعالی به اجازت ورته وکړي چې زه د چا رشته داران جهنم کې روی باسئ جهنم نو دی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بم راضي هغه بم خپل امت ګوري لټای وي نو هغه به د جهنم د جج فرشتي خازن مالک فرشتي هغه کتاب راواخل هغه کتاب پانو کې بګوري چې د کوم امتیان دي فرشتي تبوی دا چې د جهنم کم ځای کې پروت دی روي باسه هغه ته معلوم وي هغه جیل خانونه به راټولای دا کتاب باخري سره پورې مطالعه کی تمام بخلاص اراده بو کې چې دا کتاب د سر نبیا مطالعه کوي چې اسنه کمی ورانه پاتې شوی نه فرشتہ ورته وی یا رسول الله به تکلیف مکوي ما ته علم دی چې ستا یو امت یوم جهنم کې ما سره نه دی پاتې شوی نو دلته یو چا د رسول الله مبارک نه پوښتنه کړې ده چې بیا نو د جهنم کې څنګه پیژنئ یا د قیامت په ورځ به دا خلک تاسو څنګه پیژنئ یا به الته جهنم کې بیا څنګه پیژنئ مبارک ته فرمایي یو ډاک کې اسونه وي او په هغه اسونو کې څه اسونه داسې وي چې د هغې تندي سپین وي هغې ته غور وي اغر
او د چا خپې او لاسونه د اسونو سپین وي نو دغه اسونه په سرو او تورو نورو اسونو کې معلوم وي که نه معلوم دا غلطیږي وي نه غلطیږي وی زما امتیان به د نورو پیغمبرانو امت کې نه غلطیږي د دوی لاسونه د دوی مخونه د دوی خپې به رڼا کوي پړق به وهي په هغې به یې پته لګي نو دای اجر دی هغې دنیا هر چې سر مسه ده نو یو روایت کې داسې راځي چې د اندامونه چې ته په اوبو انځي دا خو به رڼا کوي سر چې د مسه کړی دی هغې به څه حکمې وي نو دا به د شعث نه الله تعالی ساتي په قبر کې ګور انسان مړ وي خو ویښتان یې غټېږي نو چې راپاسې ډېر د ببروالي او د شعث نه به تنګ وي ډېر زیات نو چا چې اوداسه کې مسح کړې وي داسې پوس پروت وي لکه شیمپو باندې چې سړی سر وینځي څنګه اوسه خوشحاله وي یاره چې کله ببره شي د زلفو والا ته پته لګېږي چې ویښتان خیرن شي شعث او ببروالی پیدا کړي سړی تنګی او چې کله یې وینځي ګومنځي کې پاسته شي بیا خوند کوي مزه ورکوي ورته نو مسحه چې د سر چا کړې وي دا ویښتان به یې نه تنګوي دا به پاسته پراته وي د ببروالي د ویښتانو نه به خلاص